او اوس زه د مشر مېلمه ښاغلي عطاورحمانه تا ته بلنه ورکوم چې هغې راشي او خپل شعرونه موږ سره شریک کړي. ښاغلی عطاورحمان عطا. جرګې صدر محترم محمود احمد صاحب او جنرل سیکرټري اقبال حسین افکار صاحب او زما غونډو ملګرو، السلام علیکم. پښتو ادبي سوسایټي رجسټرډ سره زما ډېر زوړ تعلق دی. زه چې کله په کال 2000 کې اسلام آباد ته رالم نو زما دلته یو ملګری وو چې په دې هیواد اخبار کې به ما هفتوار کالم لیکه، ادبي کالم. بس کالم خو بس اسه دیوال له بغوتې وړلو د یو ضروري اعلان واوري په عنوان به. نو زما یو ملګری د ثوابۍ دغه هدایت الرحمن نوم دی، اوس چې خدای خبر کوم ځای دی. هغه په نیو کټاریا کې اوسېده. نو زه هغه څخه زه هغه څخه یو ځل تللی وم، نو میمرې شفق صاحب هم هلته موجود و. نو چې دعا سلام وشو د دوی خو ډېرې خوږې او پستې خبرې. نو ما هغه ته وویل ما چې دا مشر څوک دی، څه نوم یې دی؟ هغه وایي خپله دی تپوس. ما ستاسو چې څه نوم دی؟ نو دی ما ته وایي زما نوم مشتاق الرحمن دی. زه سوچ کې پرېوتم چې دا خبرې هم داسې مانوسه لګي او دا سړی هم داسې دی، خو دا نوم ما نه دی اورېدلی. ما چې ستاسو ادبي نوم ویا میمرې شفق. نو دوباره مې ولا غاړه ورکړه. دومره خوشحاله شوم چې یو عالم فاضل انسان زه د مخکې نه پیژنم خو ما په شکل نه و لیدلی. دا خو اوس د میډیا دور راغی نو هر څه موږ ته مخامخ شو. هغه وخت دی د پښتو ادبي سوسایټي چیرمین او د هغه وخت نه زه د پښتو ادبي سوسایټي ملګری شوم. او دا اجلاسونه به کله د شفق صاحب په کور کې او کله به زما په کور کې، کله د بیتاب صاحب، کله د ارواخات ایاز داودزي صاحب، سید ګور صاحب، سیال صاحب، زموږ د ټولو کورونو کې داسې پروګرام نو. دا خو د افکار صاحب خصوصي د خلکو سره تعلق دی، په هغې وجه دلته کې نه زموږ په کورونو کې میټینګونه کله کله پکې طوالت هم ښکار شو. بهرحال 15 کاله ما دلته کې تیر کړي اسلام آباد کې، او بیا زه سعودي عرب ته رزق بوتلم. هلته ما ته بیخي علم نه و چې هلته کې چېرته ادبي دنیا شته یا ادبي جرګه شته. پوره 10 کاله زه شاړ پاتې شوم، نه مې څه لیکلي نه مې څه لوستي او نه چا سره ملاو شوم، بس دفتر او کور دفتر او کور. دا خو 2015 کې زما یو ملګری د نادر خان بزمي صاحب زوی و، هغه په ام القرى یونیورسټۍ کې پروفیسر و مکه کې. نو هغه راته ټلیفون وکړ چې دلته یو ادبي پروګرام دی او عباسین یوسفزی ورله را روان دی. نو ته خبرې کې جده کې ما ته پته نشته، څه خو بیخي خبر هم نه چې دلته ادبي تنظیم دی. بهرحال ما ته هغه کانټیکټ راولېږه. نو فضل مومن صاحب الله دې ښه ساتي، هغې کانټیکټ و، بیا ما سره رابطه وکړه. نو ما زه چې دې پروګرام له راځم. نو ما زه هغه پروګرام له لاړم، عباسین یوسفزی صاحب راغلو او ډېر ښه پروګرام وشو. بیا هغې نه پس زه هغې جرګه کې شامل شوم. روښانه ادبي جرګې ډېر زیات خدمات دي په سعودي عرب کې. ریاض کې ډېر زیاتې جرګې دي، خو د روښانه ادبي جرګې سپیسیفیټي دا ده چې کوم حاجیان صاحبان که هغه عمرې له راځي او که هغه حج له راځي، نو موږ ته دا اعزاز حاصل وي چې موږ ته څوک نه څوک وایي چې فلان کې دې راغلي دي. نو هغوی بیا موږ د مکې نه راولو او خپل میلمانه کوو او د هغوی په اعزاز کې موږ خامخا یو پروګرام کوو. او دې خبرې ګواه طیب صاحب هم دی چې په 2016 کې دی پروفیسر اقبال شاکر صاحب، عباسین یوسفزی صاحب، درویش دورانی صاحب او دانش صاحب
دا ملګری راغلو دی خو ما پیژنم نه زه مخې ته ناست او فضل مومن صاحب په ذریعه د ټولو سره رابطې شوې او ظاهره دلته دومره وخت نه و دی سره یعنې دی مونږ سره ذاتي ناسته نه و کړې بس مونږ یو هوټل کې پروګرام کړو او ډېر کسانو سره تقریبا 60 کسان راغلي پښتانه هلته کې تږي دي د ادب اوس بس سخت کال شیرینیار یوسفزی هغه ما راوسته او زما په کور کې ولې چې زمونږ هغه فضل مومن صاحب هم پوخ راغی تقریبا لس زمونږ ښه شاعران پاکستان ته راغلل هلته کې روزۍ لږې مسلې دي نو زما کور کې حال لږ غټ دی نو دا میټینګ ما په خپل کور کې